د پاکستان څخه د چرګانو وارداتو په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو بازار زیانمن کړی دی. ننګرهار کې د چرګانو پلورونکي وایي له پاکستانه د چرګانو وارداتو دوی ته درانده مالي زیانونه اړولي دي. فارم لرونکي وایي کرنې وزارت سره کړې ژمنه چې په کور دننه د چرګانو غوښې اړتیا پوره کول دي دوی پوره کړې ده. د دوی په خبره دم ګړی ننګرهار کې نږدې 3000 د کورنیو چرګانو فارمونه دي چې د خلکو اړتیا پوره کولی شي، خو لا هم د پاکستان نه هغه چرګان راواردېږي چې وزن یې له 2 کیلو کم وي او دې چارې داخلي فارم لرونکو ته بازار دومره خراب کړی چې ان 2 کیلو چرګ په 200 افغانۍ پلوري. یو غوښتنه خو د حکومت څخه دا ده چې دوی د 2 کیلو نه پورته چرګان بند کړي دي، واردات د خارج نه د نور هیوادونو باید په مکمله توګه یې بند کړي. 2 کیلو نه ښکته او 2 کیلو نه پورته کوم چې د بازار وړ چرګان دي دا ټول باید بند شي تر څو چې زمونږ دا سکتور مخ په وړاندې لاړ شي. یو شمېر فارم لرونکي چې په تېرو څو میاشتو کې نه جبرانېدونکي تاوانونه کړي وایي له یو پلوه یې د چرګانو لپاره مناسب بازار نشته او بل خوا بیا په کور دننه چرګانو لپاره تولیدونکي دانه بې کیفیته ده چې د چرګانو په چاغولو کې هیڅ ډول تاثیر نه لري. دا یوازې دانه ده، له پاکستانه راواردونکي درمل هم بې کیفیته دي او کوم کوچني چرګوړي او چوزه چې افغان فارمدارانو ته په اول ځل ورکول کېږي د لارې په اوږدو کې له سختو تېرېږي. فارمونه د تاوان کې روان دي، بیماري د هر فارمر 10 لکه 15 لکه تاواني ده. له مجبورات یې رابار کړي. ما پرون دا چرګان مې وړه دلته یې مانه په 80 غوښت نه مې ورکول، اوس مې په 50 ورکړه. له بد حالاته مې ورکړه پرې چې دا کلک بند سي، دا پاکستاني دا چرګان بند سي. مسله په دانه کې ده، مسله په دوایي کې ده، مسله ورجانه چې دا کوم یو چې چوزه راوړي دا ولې چوزې پیسې مونږ نه هلي 14 رقم ته چوزه لاره کې ګډ کېږي ورسره. د چرګانو فارم لرونکي له دولت بیا د مرستې غوښتنه کوي او وایي دوی لا زیاتې پانګونې ته لیوال دي څو هېواد له پردي احتیاج خلاص او په ځان یې بسیه کړي. په ننګرهار کې موږ تر 3000 فارمونه لرو چې فلحال ټول فعالیت کوي او دا اوس چې کوم بازار روان دی که په دغه طریقه باندې چې ته بازار روان وي او حکومت دلته زمینه برابره نه کړي چې تر څو دلته خلکو ته یعنې یو داسې یو بازار برابر شي چې هر شاته 11 روپۍ مزدوري وکړي. حکومت باید دلته خلکو ته مارکیټینګ برابر کړي. حکومت باید د میلونو والا ته ورشي چې دانې په ښه کیفیت سره جوړ شي. دوایانو والا نه پوښتنې وکړي چې وروره ته دا دوا راوړي ستا په دې دوا کې مسخت 100% دا دوا صحیح ده او 100% صحیح نه ده. بل لوري ته د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې مسؤلین وایي د چرګانو د دانې د میلونو او درملو له پلورنځیو دقیق څار کوي چې په لړ کې څو ورځې وړاندې د دانې د تولید یو شمېر فابریکې مجازات شوي دي او لارښوونه ورته شوې چې باکیفیته دانه تولید کړي. مسؤلین همدارنګه زیاتوي که په کور دننه فارمداران د خلکو اړتیاوې په ټوله معنا پوره کړي د هیڅ وزن درلودونکو چرګانو واردولو ته به اجازه ورنه کړي. شوې ده د ریاست مقام لخوا هغه ډېر فعال دی. وخت په وخت موږ د میلونو نه بررسي کوو، کنټرول کوو، هم د بازار نه کنټرول کوو. تاسو شاهدانه سئ یو څه وخت مخکې موږ د میلونو نه سمپلګیري وکړه او دغه نمونې مې ولېږلو کابل ته چې یو څه میلونو والا هغه د دوی د خوراکي یا د دانې کیفیت خراب و چې د وزارت مقام لخوا دوی توصیه شول او هغه میلونه چې د هغوی د دانې یا د خوراکي کیفیت یې ښه هغوی تقدیر شو. د چرګانو د فارم لرونکو په کور دننه د یادو کاروباریانو ستونزه د کلونو شته ده او میلیونونه افغاني تاوانونه فارمدارانو کړي خو تر اوسه ورته د مسؤلینو لخوا کومه د حل لار چار نه ده لټول شوې. هغه څه چې په کور دننه د چرګانو کاروباریان ورته سترګې په لار دي.